دا چې ورته وګوره یارانو زموږ په ساحې کې دا ډول یو سیل وشو چې ټولې اوبه نه دي ډبرې دي را روانې دي. دا اوس تقریبا بس یو لاس دقیقې کېږي دا باران سوی دی. دغه حالات دی. دا یو ډېره ضعیفه شیله ده. ورته وګورئ ټولې ډبرې دي را روانې دي. الله پاک دې فضل وکړي. خیر 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 الله خیر. دا چې تاسو ورته ګورئ ټوله ډبره ده چې را رهي ده. دا چې ښه ورته وګورئ الله پاک یې خیر کړي. او دا چې رود ته وګورئ رود هم خو بیخي بې سوره دی. دا چې ورته وګورئ مسلمانانو دغه د غور د کمنج د شارک د ولسوالۍ مربوط ساحه ده. په دې کې داسې یو حال دی. ګوښه ګوښه خیر خیر. زموږ ټوله یې مکمل لاندې کې چندانې حال نه دی پکې پاته. هغه لاندې توت رخني. الله دې خیر کړي. بیخي هم نقل دی. اوس هم تر دې غاړې پر هغې غاړې ډېر وسو. داسې ورته وګوره. سبحان الله. ټوله ډبره در روان ده. ورته وګورئ نه غر ګر سره رایله شوی. خیر الله فضل وکړي. الله فضل وکړي. یا الله ته خیر پېښ کړي. اوس هغه اوبه راورسېدلې. دا نه چې هغه بندېږي دوباره بس یې ورله کوي. هغه مانده بیا دغه ایسې نه دی لکه دغه یا هغه مانده بیا هغه خاص ډبره نه ده راوړې. هغه ډبرې دغه شته او هغه مانده هم شته چې خطر یې پېښ کړی. هغه مانده هم دغه دی نه د کلینیک سره نه دی. رود یې ټمبه کړی اخوندزاده صاحب. رود ته وګورئ رود یې مخ بند کوي. درخته زه دغه ونړولو ګورې دښتې مې ګوره. لا اله رود ټمبه کوي.